بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ او ستاسې نننی درس ده لیکسیون 42 یعنی 42م درس د 42 سپیل یا بوشتابیغین داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې اوبن زی میت einem فوتو یعنی څه اومن یعنی اوبن یعنی کار وکړئ، زی تاسې میت یعنی سره، einem فوتو یعنی د یو عکس په حساب باندې ښه یا عمل هو کار پې وکړئ. نو په دې ځای کې وایي چې das ist یعنی دا ګورئ دوستانو دغه درس هم چې ده د زموږ او ستاسې داسې یو درس ده چې زموږ او ستاسې سر به داسې سره پکې راتاو کړي، خو لیکن نه امیدوار یم چې تاسې توجه وکړئ، سر هم پکې نه راتاویږي په دې چې دا همدغسې یو هغه ده. ما کولی شو چې د دې نه مثلا داسې خپل منځ کې مې سره حل کړي وی، سوالیې مې ته جوړې کړې وی، جوابونه مې ته جوړ کړي وی، خو نه دا تاسې په همدې ترتیب باندې زده کوئ، ځکه چې وګورئ دا عکس هم ورسره شته، د همدغسې مثلا همدغسې مې راکاپي کړه درته رامې وړ تر څو تاسې همدغسې پې باندې پوه شئ. زه نه غواړم چې یو شي کې اضافه والی وکړم، کوم شی چې څه خیلي هغسې یې درته وایم. das ist یعنی دا د heißt یعنی یعنی هغه heißt نومیږي که نه، که سړی چې مثلا څوک موجوده نه مثلا یا کسان چې څوک موجوده می لاس ورته نیسي heißt یعنی هغه نومیږي heißt. او که ښځه یي وایي زی heißt یعنی که ښځه یي هغه یعنی هغه ښځه نومیږي. او په دې ځای کې وایي چې ویر راځي، خو دوی اکثره وی وایي وی sind seit یعنی وی یعنی منګه زند یعنی ټول سایت یعنی یو کنه، یعنی په څه ترتیب په خپل منځ کې په څه ترتیب باندې خپل غړي یو کنه، منګه ټول یو کنه داسې وایي. یارن یعنی کلونه، فهیرتت یعنی واده یا واده شوي. ښه دا وګورئ دوستانو دا ګوتې هم شته دي که نه، هغه څوک چې کوژده موژده کوي یا واده کوي ګوتې یو بل ته په لاس کې کوي، نور نه پوهېږم، بهرحال چې هر څنګه تاسې پوهېږئ. دلته وایي das ist mein Bruder کنه، das یعنی دا ist دا mein یعنی زما Bruder یعنی ورور. په دې ځای کې وایي چې das ist یعنی دا د meine Schwester یعنی دا زما خور ده. ګورئ دوستانو چې په دې کې یو توجه یاد ساتئ، یو څو جملې که مثلا نوي دي پکې مثلا لاندې دي، خو لیکن دا mein یعنی دا هاوسبونګ ده یعنی کورنۍ کار ده، په هغه حساب باندې زه دا کورنۍ درسونه در سره خلاص کړم، بیا نوو درسو ته ځو. یعنی دا په دې ځای کې mein استعمالیږي، یعنی das ist mein Bruder یعنی دا زما ورور ده، das ist meine Schwester یعنی meine دې کې راغی که نه، یعنی دا زما خور ده. په دې ځای کې وایي چې das sind meine Eltern یعنی دا زما مور او پلار دي که نه. دا زند بیا دا ټول یعنی دا که دوی که نه په دو تم استعمالیږي، او که د دوه نه مثلا بل څه شي کې دا جمله استعمالوئ، که هغه د دوه نه ډېر وي نو هغه زند راځي. بیا دې ځای کې وایي چې meine Mutter ist، او دې ځای کې وایي چې meine Vater ist یعنی څه؟ آفرین بالکل دوستانو، ځکه ما خو تاسو ته اوله کې ویلې که نه دا لږ د سړي سر داسې ګرځئ که پې پوه نه وي که نه. مثلا meine Mutter ist یعنی څه؟ په دغه ځای کې کلونه لیکي، یعنی په دغه ځای کې دغه کلونه ده، مثلا دا تاسې کلونه ونیسئ. یارې الت یعنی دلته د کلو حساب وکړي چې مثلا 15 دیرش 3 دیرش 2 دیرش 1 دیرش هر څو چې نیسي بهرحال. meine Mutter ist مثلا دغه کلونه یارې الت کنه، یعنی دغه کلونه د اول د کلو شماره وایي، بیا یارې الت یعنی دغه یارې چې دغه کلونه دي، خو لیکن دلته شماره وایي چې دغه کلونه یارې الت. او بیا وایي چې mein Vater ist یعنی زما پلار دی، بیا دلته د کلو شماره وایي مثلا یا د کلو نمبر وایي، او بیا دغه است په دې ځای کې نه وایي، دغه بیا وایي یارې الت. او په دې ځای کې بیا څه وایي das sind meine Kinder یعنی څه؟ das یعنی دا زند یعنی ټول، که دوی که څلوري که شپږي که اتهی که نه، مثلا که څو هر څو اولاد دي نو هغه ته زند وایي، ځکه چې ډیر دي که نه. meine یعنی زما، کینده یعنی ماشومان دي، یعنی ډیر ماشومان حیوانان یا لور او زوی او مثلا داسې غونډ سره ډیر دي که نه،
یا د دوه درو نه حساب د یو نه خاطر حساب شوی چې دوم شي زند کیږي که دریم شي بیا هم هغه کینده دغه جمله جمع هغه ورسي ښه بیا په دې ځای کې څه وایي ماین آفرین ځکه دې ځای کې موږ تاسې باید هغه وګورو چې دا څه معنا ماین یعنې زما د ځای کې باید زون راځي که نه یعنې زوی دغه ایست ده بیا دغه ځای کې د کال نمبر راځي یا نمره راځي یعنې دغه کلونه نمبر یې وایي یارې الت یعنې دغه کلونو هغه ده او بیا دې ځای کې وایي چې ماینې یعنې زما تخته یعنې دلته لور لیکي ایست یعنې ده بیا دغه ځای کې د کال نمبر وایي او یارې الت یعنې دغه کلونو هغه ده ښه امیدوارم په هغه باندې پوه شوي اوس دلته راځو دلته وایي چې فامیلین ورته یعنې د فامیلي جملې ergänzen sie die Sätze غلط شوم زم غلط شوم Sätze کنه یعنی څه دا خو مې مخکې درته ویلي یعنی د فامیلي جملې ergänzen یعنی کامله کې زی تاسې دی زیت یعنی په شرح باندې یعنی په څه ډول باندې هغه اوس لاندې راکوزیږو چې دلته مثلا څنګه موږ تاسې کامله کو ښه دې ځای کې وایي چې meine Mutter und mein آفرین دې ځای کې باید راشي ځکه وګورئ دوستانو دې ځای کې دا ټکی نه ده شوی دغه اینې دغه ته ټکی شوی دې ته نه ده شوی ځکه und mein بیا دې ځای کې پلار راځي دغه ځای کې مثلا دا خط اوس درته کشوم بیا دې ځای کې یو ټکی کېږي ښه چې یعنې دا د دې نه اخواته نور خط نشته ده ښه او په دې ځای کې بیا راځي چې ته درګې زه دا قلم لږ غټ راواخلم چې غټ ټکی وکړي ښه په دې ځای کې وایي das sind meine Eltern یعنی دا دواړه sind که چار څو یې که نه das یعنی دا sind یعنی دواړه meine یعنی زما Eltern یعنی مور پلار دی وګورئ دلته دوستانو ټکی شوی ده چې مثلا دلته نور دا مخکې نه غټېږي ښه په دې ځای کې وایي چې meine Schwester und چې شی دا وګورئ دوستانو دلته ټکی نه ده شوی und mein Bruder آفرین دې ځای کې Bruder راځي مثلا او په دې ځای کې بیا یو ټکی کېږي آفرین بیا یعنې دا ودرېده دا جمله ښه په دې ځای کې مثلا راځي das sind meine Geschwister یعنې څه das یعنې دا das یعنې دا sind یعنې ټول meine یعنې زما Geschwister یعنې څه شی آفرین دا دواړه هغه ګوره دا Schwester او دا ورور یې راواخسته دا یې تېنه لرې کړه او دا دومره جمله یې تېنه لرې کړه صرف meine Geschwister یعنې زما خور او ورونه چې سره غونډ سره هغه شي موږ تاسو خور او ورور وایو که نه دلته Geschwister یعنې دا زما خور او ورور دي ورونه دي یا خویندې ورونه دي داسې وایو که نه دلته وګورئ ټکی شوی ده شته ده یعنې دا جمله په دې ځای کې ودرېده ښه او داسې مثلا که Geschwister یي مثلا بیا und mein Sohn یعنې او زما زوی که نه مثلا داسې هم ویلی شي ښه نو په دغه حساب باندې چې دا هغه ده mein Sohn und mein Sohn یعنی او زما زوی ja په دې ځای کې وایي das sind meine Kinder یعنی دا das یعنی دا sind mein یعنی دا ټول meine یعنی زما دا جمله خو پاس دلته تکرار که Kinder یعنی زما اولاد یا ایوانان یا ماشومان دي ښه په دې ځای کې وایي چې meine چې شی آفرین meine هغه ده هغه څه ورته وایي مړه Oma یعنی انۍ یا نیا او und mein Opa یعنی زما بابا او زما بابا او په دې ځای کې وایي چې das sind یعنی څه شی meine Eltern یعنی زما مور او پلار او په دې ځای کې بیا بل مور او پلار تم راځي خو لیکن نه هغه بیله ده دا بیله ده ځکه دې ځای کې صرف زند راځي دومره جمله دې ځای کې زند راځي لیکم یې درته نه ګروس التن یعنی زما غټ مور پلار څوګي بابا او نیای یا هو بابا او نیا یا بابا او انۍ څوک انۍ وایي څوک نیا وایي ښه هو نو مثلا هغو ته هم مور پلار وایي ځکه چې مثلا ګروس التن یعنی غټ مور پلار دي که نه ځکه د غو بیا مور پلار دي کېږي هغه موږ تاسو ته هغه کېږي بهرحال د دوی په حساب باندې موږ تاسو بابا او هغه ورته نیا او نیکه ورته وایي اکثره خلک داسې ورته وایي ښه نیا او نیکه ښه په دې ځای کې وایي چې hören Sie
und sprechen sie nach یعنی څه هغن واوري زی تاسې und یعنی او sprechen یعنی خبرې وکړي زی تاسې nach یعنی وروسته یعنی اوري چې واوري او بل دوستانو مثلا دلته نن سی ډي په دې کې د سی ډي چاپ شته ځکه د ختم کاغذ مې را کاپي کړی خو لیکن په دې ځای کې متاسفانه چې دا سی ډي درس راسته نشه ځکه د زموږ هاوس بونګ ده مغلطه په کورس کې را باندې دا درس وری اوري را باندې اوري او نور سی ډي منګه سره نشه ما سره نشه چې زه دلته تاسو ته کېدم ښه د دې نه دا خاطر راځو دلته دا جمله وایي چې وایي پارتنر ورته لرنن یعنی څه پارتنر یعنی د مرګري یا د جوړې یا د انډیوال مثلا داسې بهرحال لین ورته یعنی د مرګري جملې یا د انډیوال جملې یا د شریک جملې لرنن یعنی زده کړه ښه یعنی د من یعنی ښځه وایي چې من سړی وایي چې meine Frau بیا مثلا بهرحال داسې وایي چې mein Vater یعنی زما پلار meine Mutter یعنی زما مور mein Sohn یعنی زما زوی meine Tochter یعنی زما لور mein Bruder یعنی زما ورور meine Schwester یعنی زما خور mein Opa یعنی زما بابا meine Oma یعنی زما نیا یا انای. ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شوي او دغه جمله چې ده مینی میمو چې دغه جمله چې کومه یواله دغه جمله په دغه باندې زه نه پوهېږم که تاسې په باندې پوهېږئ خو ښه ته ښه که نه پوهېږئ نو زه په دې باندې خاص نه پوهېږم د ځانه به درته پکې څه ووایم چې اوس زه تاسو ته غلط ووایم او تاسې په دې شي باندې غلط پوه شئ نو هغه ښه نه ده خو دغه اوس نه زه درته وایم چې په دې باندې نه پوهېږم کولی شو چې دا ما پاکه کړې وای خو لیکن زه دا اوس نه درته وایم پرې نه پوهېږم که تاسې پرې پوهېږئ کار ترې نه واخلئ. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې پاک الله باندې سپارم. فی الحال Tschüss.